خلک د اسلام نه خبر دي، هلته خلک په نوم مسلمانان دي، او دغه د لویدیځ روزل شوي سیکولران چې دي دا غواړي هم همداسې اسلام چې ته به مسلمان یې خو په نوم به مسلمان یې، ستا نفت به زما وي، ستا ګاز به زما وي، ستا زیرمې به زما وي، ته به په خپل هیواد کې واک نه لرې. بالکل جهاد قاری صاحب یو سوال بل دا وکړم. د اسلام د ساتلو د مهرباني وکړئ. قاری صاحب آخري سوال کوم، بس ډیر معذرت غواړم. آخري سوال مې دا دی قاری صاحب چې د یو ملک مثال علما سره راټول سي یا دغه عام خلک سره راټول سي، مذهبي خلک، هغه په یو ملک یو قانون یو عین جوړ کی، هغه عین کی مثال اسلامي نکته اسلامي قوانین ډیر واچي، لیکن پر هغه اسلامي قوانینو باندې عمل درآمد نه وي، نو دغه قانون دغه په دا خبره باندې دغه کوم خلکو چې دا قانون ورچولې دي یا کوم علما ورچولې دي دا په دې باندې مثال دی خلاص دي د دې د حجت لپاره کافي سو؟ نه محترمه، موږ تاسو ته الله تعالی واضح دا حکم نه دا کړی چې اصلا خو د قانون جوړول چې دی تدوین د قوانینو، مثلا هر هیواد اساسي قانون لري، اساسي قانون د لپاره کچرته غا اساسي قانون د اسلام سره په ټکر کې وي، د اسلام د صریح او صحیح نصوص سره په ټکر کې وي، دا اساسي قانون رد دا او دا اسلامي بلل کېږي هم نه، دا کفري قانون نه بیا. موږ تاسو ته اسلام اجازه کوي او اسلامی ملک کې په اسلامی نظام کې اساسي قانون جوړېدلی شي، خو اساسي قانون د فرعي جزئی معاصرو مسایلو لپاره جوړیږي، د منسوسو مسایلو لپاره اساسي قانون نه جوړیږي. اسلام د موږ تاسو دین ده، بالکل اوس دې لپاره اساسي قانون نه جوړیږي چې اسلام د موږ تاسو دین دی او کنه دی، دې لپاره اساسي قانون نه جوړیږي چې لمونځ فرض ده، په اساسي قانون کې دې ماده ته ضرورت نشته چې المنز فرض دی کنه دی، زکات فرض دی کنه دی، حج فرض دی کنه دی، زنا جرم حرام ده کنه ده، دا منسوسی مسائل دي. اساسی قانون باید هغه مسائل واضح کی چې هغه منسوسی نه دي، هغه فقهي مسائل دي، فقهي فروع دي، هغه د اساسی قانون واضح کی. یو خبره. دویمه خبره دا ده چې یوازې د قوانینو په تدوین سره علما نه خلاصيږي چې قوانین د تدوین کی، نه، دا قوانین باید نافذ شي په ټولنه، دا ملت باید محکوم شي په اسلام باندې، ملت بخپل په خپل ځان حاکم نه وي، یو څو کسان یو څو میلیونران میلیاردران فیوډالان په ملت حاکمان نشي جوړېدل چې ملت ته قوانین جوړوي. قاری صاحب یو خبر درته کوم په دې کې دغه مازه دی یادونه کوم دی دا دلیل دا ورکي وای دا رقم خو خلک پر قران باندې عمل نه کوي، خو د قران پروتي مش خو د قانون وړي دی په اسمبلی په دې کې پاسوي دی مثال پاینو په نقطه پوهه چې زه د کم یواد خبره کوم یا کم سوای ما خو په خپل سمجدار دی وای چې مثال مش وړي دی خلک پر قران باندې عمل نه کوي. نه ګوره مسؤلیت دی مختص تر دې ځای پورې نه ختميږي، زما ستا مسؤلیت خو تر دې ځای نه ختميږي چې زه د قانون پاس کوم، د قانون تر پاس کولو پورې خو زما ستا مسؤلیت نه درازي کتاب ته مراجعه وکړو، قران ته مراجعه وکړو، حدیثو ته مراجعه وکړو، فقه ته مراجعه وکړو، چې زما ستا مسؤلیت یوازې د قانون په پاس کولو خلاصيږي که د قانون په تنفيذ خلاصيږي، چې دا قانون نافذ پاسوي لم نه دی، قانون خالی لیکل سوی دی، مطلب می دا نه چې خو څه کوي چې په پاس کولو هم ته نه خلاصيږي، دا قانون باید نافذ کی په دې ملت، په دې ولس باید دا ولس محکوم شي د الله په احکامو باندې. نو دا دلیل چې بیا په قران خلکو خو د مشکو قانون مثال زموږ څلورو 15 سټان دی په قومي اسمبلی یو په دا کې چې موږ د لس سټان دی 15 دی دا ګرځي یو سل درو یا څو سټان راځي، نو چې زه موږ خالی په دا دونه مهنت کو په دا دونه کې موږ یو قانون دی په دا عین کې لیکلې دی موږ لیکلې دی، نو چې خلک عمل نه پر کوي نو عمل درآمد خو بیا د ګردو کار دی، نو په دغه اصطلاح د سیده نه عمل درآمد د ګردو کار نه ده، عمل درآمد د قانون تنفيذ د مشخصو خلکو کار ده، دا عمل درآمد په قانون باندې عمل کول چې دی دا قانون په خلکو تطبیقول دا د ارچا کار نه ده، ملت خو دا ټول خلک خو قوانین نشي تطبیقولای، قانون تطبیقون کی اداره خو مشخصه اداره وي، هغه خو مشخص خلک وي چې قانون به تطبیقوي په خلکو باندې، قانون تطبیقون کی هغه خو ټول خلک نه دي چې بس هر سړی د خپل کار کوي، ما قانون جوړ کړی د نو چې د چا څه خوښه وي هغه
دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت نه ده. د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د نظام جوړونې طریقه او طرز دا نه و. ټیک شو قاری صاحب، ډېره مننه، الله دې قدر وکړه، ډېره مهرباني. الله تاسو ته اجر درکړي محترمه. داسې معقولې جالبې پوښتنې که هر ملګری راشي داسې پوښتنې قاری صاحب زما دومره پوښتنې دي، خو بس مبین ته خالي یوه خبره یادونه کوم چې زما به په دا نامه د انعام الله خان زما نوم دی، سید انعام الله آغا زما نوم دی. بس ورته چې په 10 ورځې کې مې یو ورځ اوچته وه بس. قاری صاحب دې بلاک کوي، زه خو دې راوچتوم، اوس هم راتللی وای دا دې ولې راوچت؟ نه قاری صاحب نه بلاک. ټیک دی، ډېره مننه مبین خان. قاری صاحب ډېره مننه. قاری صاحب اجازه ده الله مو عزت خیر. اجازه ده سوال کوم قاری صاحب. یقیني قاری صاحب که ملګری راځي او په دې رقم پوښتنه کې ډېر خوند کوي او ډېر معلومات ملګرو ته حاصلېږي، الله دې دا ورور قدر وکړي. هو مهرباني وکړه. سلامونه تاسو ته، نیکې هیلې، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. قاری صاحب تاسو نه مې یو پوښتنه و چې طالبان دعوه کوي په افغانستان کې چې موږ 100% حاکمیت لرو په افغانستان په خاوره باندې، که دغه باندې لږ رڼا راته واچوئ په لنډو ټکو کې. وروره په دې څنګه رڼا واچوم؟ په سوال دې پوه نه شوم. نه مال تاسو 100% طالبان چې وایي زه عام ولس وګړی یم، زه نه طالب یم او نه کوم حکومتي سړی یم، زه عام ولس وګړی یم. خو دا سوال مې ذهن ته راغی مال دا باره کې هغه قربانیانو ته یو څه ویل پکارو. صحیح د اول هغه باندې خبرې وکړو، نور سوالونه دې بیا وکړه. ډنډي غوري نه خبر یې وروره؟ زه به دا وایم چې قربانیان خو دا خو مونږ هر ورځ قرباني کیږو، الله پاک دې په مونږ ورحمیږي، الله پاک دې مونږ ته هدایت وکړي ټولو ته، همدې غاړې ته هماغه غاړې ته چې مونږ تاسو وروره دا کار چې چا کړی هغوی ته څه پیغام لري من حیث یو افغان یا مسلمان؟ زه په یو افغان یا یو مسلمان په حیث باندې زه دا وایم چې هر چا کړی د ظلم کړی د بدي کړي دي، چې هر چا کړی ده، نو خدای پاک دې ورته سزا ورته ورکړي. او امریکایي ملیشو دا کار کړی دی. زه معلومات نه لرم. زه پوښتنه وکړم مبین صاحب، زه به د دې ورور نه پوښتنه وکړم. زما دا نوم هم ولې بدل کړو؟ ګورئ تاسو وایئ ښه نوم هم در باندې ښه، طالب زنده باد، خو عام سړی مهرباني. خو دا فرق نه کوي، خو زه خپل په نوم باندې راغلی هم دې د خاطره که نه مال چې دلته بیا څوک هغه ونه کړي چې نوم یې مه بدلوئ مبین صاحب، نومونه یې مه بدلوئ. خیر دا وروره تا نه به زه پوښتنه وکوم، هغه دا ده چې ګوره ته وایې چې دغه چا چې دا کار کړی د ظلم یې کړی د ګناه یې کړی د جرم یې کړی ده که نه؟ اوس دې سړي چې دا چا چې دا ظلم ګناه دا جرم کړی دا خلک یې وژلي دي، دا خو قاتل ده که نه؟ اوس که دې قاتل پسې زه ورغلم، دا قاتل زه ووژنم، مړ یې کړم، قتل یې کړم، زما دا عمل بیا څنګه بولې؟ قاری صاحب زه به یو دا به تاسو په لنډو ټکو به درته حل کړم. که قاتلانو پسې موږ وګرځو که نه په دې 40 کالو کې د افغانستان موږ ټول قاتل یاستو، باید موږ ټول اعدام شو. زما کور ته یو څوک راځي، زما ښځې ماشومان وژني، اوس د دغې خلکو دا په بغلان کې یا نن په هرات کې دا نن ورځ موږ مختلفې پیښې لرو، دې خلکو د دغې ماشومانو د دې ښځو وارث که راپورته شي، تره زوی راپورته شي، بخښنې سره قاری صاحب طالب زنده باد اجازه ورکوي، لنډ سوال کوو سره، که چېرته د دغې ماشومانو وارث راپورته شي، د اردو د کمانډو د CIA په د نورو ملیشو چې د دغه ماشومان قتل کړي دي په دوی برید وکوي، هغه ووژني، تاسې دا عمل څنګه بولئ؟ دا په حق ده او که په ناحق؟ لنډ ځواب راکړئ، حق ناحق بس. زه به قاری صاحب زه به د خپل د کورنۍ قصه درته وکړم. ګوره لنډ ځواب راکړئ بیا قصه وکوئ. دا سړی چې د خپل ماشومانو قاتلان ووژني، دا سړی به په حق وي که په ناحقه به وي؟ زما مایک نو یو ور دا ځواب راکړئ، مایک مې دا کنټرول کړي، زه خلاصوم هغه یې بندوي، چې زه بندوم هغه یې خلاصوي، نو داسې کار ده. نو زه دا وایم ګوره دغه شخص لنډ ځواب یې ورکړ، دا عمل به حق وي که ناحقه به وي؟ دا اوس هغه شخص وروسته بیا د کورنۍ قصه وکړو. قاری صاحب دغه شخص ته اړه لري چې شخص اعداموي، شخص وژني که بخي، دا هغه ته اړه لري که نه د غیر فیصله نه کوي. زه نه بخم، ته زما کور ته زما ښځې ماشومان په بم راوغورځوي، زما ښځې ماشومان په شهادت ورسوي، زه دې نه بخم، زه دې وژنم، زما دا عمل حق بولې که ناحقې بولې؟ خو دا مې ولې چې دا په حقه ده،
دا که په ما دا وشي زم دا پښتو ده. کار کوم. او آفرین. خو اوس دغه ما ګورئ، سوال ته که اوس ځواب اصلي راکړئ. نقطې ته راغلي. اصلي نقطې ته راغلي. دا زما ملت سوال چې پاتې راپورته شو. شوی دا د طالب په نوم د طالب رهبري کوي، دا ملت د همدې نه راپورته شوی ده. زه چې طالب شوی یم، زما په کور امریکایانو چاپولی د افغان مخ ته و، افغان مخ ته روان و، زه یې نیولی یم، زما کور ته راغلی ده، زما په کور یې چاپوالی. زه طالب شوی یم. قاري صاحب دلته دغه مبین چې طالب شوی ده، د دې مبین په کور چاپول شوی ده، دا مبین مجبور شوی ده. قاري صاحب دا بل سړی چې طالب شوی ده، د دې دا ځکه طالب شوی ده چې دا تا زندان ته وړی و. قاري صاحب ډېر بخښنې سره زه به درته ځان لږ معرفي کوم. ګوره زما تره چې و قومندان دی، معاون د قومندان د سارندوی د طالبانو په وخت کې ښه. زه اوس دا درته دروغ نه وایم، دا درته حقیقت وایم. ولایت هم درته نه ښیم چې په کوم ولایت کې ومه، د کوم ولایت ته. والا عجیبه خبره یې وکړله شاهین صاحب. نه موبین جان اجازه غواړم، موبین جان اجازه غواړم بخښنې سره. نو چې کله طالب دغه حکومت راغی، نو دا درته زه قسم کوی، قسم هم درته به وکړم په قرآن باندې، په لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې قسم هم به درته وکړم چې زمونږ کور ته تر نن ورځې پورې یو عسکر یا هغه نه ده راغلی. دا د خپل درته وایم، دا د خپل یو درته وایم. اوس دغه ما سوال پاتې شو قاري صاحب. زه وایم چې په 100% خاوره باندې طالبان حاکمیت لري نن په دغه نن ورځ کې په افغانستان کې. سوال مې دلته ده. محترمه طالبان په 85% خاوره حاکمیت لري. آفرین. خو اوس سوال دلته اوس بیا پیدا کیږي ما چې په 80% 15% حاکمیت لري، دغه په کونړ باندې چې وروره توغندي راځي د پردي هیواد نه، ولې دوی یو غږ نه کوي، ولې یو مخنیوی نه کوي، ولې د خپل غږ نه جګوي چې ولې دا توغندي تاسو راولئ په موږ؟ آفرین، بالکل آفرین. ښه، اوس ته غوږ ونیسه خبرې ته، نو زه به ځواب درکوم. خو که لنډو ټکو کې راته ښه به وي. لنډو ټکو کې خو ځواب ویل کېږي نه، ځکه سوال او که وخت نه لري نو هلته کلام دې کېنه چې نه وخت لرم دلته، زه وخت لرم هم دلته زه به سوال هم وکړم. ګوره وروره، اول اصلا دې نکتې ته متوجه کېدل پکار دي. سوال دا ده چې دا توغندي ولې دوی ولي، او دا توغندي د کوم وخت نه شروع شول، دا توغندي د کوم وخت نه په دې خاوره وریږي او ولې وریږي. راځئ په دې وغږیږو. راځئ اصلا ګورئ د امریکایانو مبلغین، د امریکایانو ډنډورچیان هڅه دا کوي، کوشش دا کوي چې د اصلي سوال نه ستا ذهن جزئی او فرعي سوال ته واړوي. نه قاري صاحب بخښنه غواړم، زه بخښنه غواړم، ته صبر وکړه، ما ته غوږ ونیسه. مداخله باندې کې ورور بیا د خطا کومه بیا دوی کوشش دا کوي چې ستا د ولس اذهان د اصلي سوال نه فرعي او جزئی سوالونو ته واړوي. تا د پاکستان سره د بارډر منیجمنت قرارداد لاسلیک کړی ده. تا د پاکستان سره تا په پاکستان خاوره خرڅه کړې ده، تا په پاکستان پوستې خرڅې کړې دي، تا په پاکستان بسته کلی خرڅ کړې دي، تا په پاکستان د تورخم گیټ خرڅ کړی ده، تا په پاکستان د برمل گیټ خرڅ کړی ده، تا په پاکستان، یعنی پاکستان ته کوم امتیاز ده چې تا ورکړی نه ده. دا د یو خبره. دویمه خبره ده چې د پاکستان د توغندیو ځواب ته ولې نشي ویلی. کله چې ته عاجز شي، ته اعلان وکوه چې زه عاجز یم، زه د دې توغندیو ځواب هم نشم ویلی، او تا چې د دغې د پاکستان د تیری په سر، د پاکستان د تیری په وجه، تا دا 5-6 کاله کېږي چې د امریکایانو سره د قرارداد لاسلیک کړی ده. د هغه قرارداد دپاره ستا استدلال هم دا و چې د پاکستان د تیری نه باید زه خوندي شم. د هغې قرارداد له برکته تا په د تیرو 5 کلونو کې په لکونه انسانان ووژل، لکونه افغانان، یوازې تر 80,000 پورې خو ستا خپل سرتیري وژل شوي دي د همدې قرارداد له برکته، د همدې تړون له برکته. دا تړون تا د دې په خاطر کړی و چې د پاکستان د تیري نه موږ وژغورل شو. پاکستان په موږ تیری کوي، پاکستان موږ خوري بباو ده، ځمکه رانه نیسي، راځي دغه د په خاوره رانه نوځي. نو تا چې د کوم څه دپاره تړون کړی و، د هغې تړون د وجې نه دی په لکونه انسانان ووژل،
ولې هغه تړون ته خوندي کولی نشي؟ که بیا دې نشي خوندي کولی بیا یو کار وکوه، بیا به زه هغه وخت کې به زه د توغندیو ځواب ووایم. یو کار وکوه، هغه دا چې کوم تړون چې امریکایانو سره تا لاسلیک کړی ده، د هغې تړون له برکته دې په لکونه انسانان هم ووژل او 15 کاله د سولې دښمني مو وکوله د هغې تړون له وجې نه. کنې امریکایان په 2014 کال کې د دې خاورې نه وتل، دوی را ایثار کړله د دې وجې نه چې پاکستان په موږ تېری کوي. ته هغه تړون لغوه اعلان کا، تړون اعلان وکوه چې دا تړون زه نور نه منم، د دې تړون نه زه ووتم ځکه د کوم مقصد دپاره چې ما تړون کړی و هغه مقصد حاصل نه شو. قاري صاحب بخښنه غواړم، اواز مې شته؟ خپله خاوره هم وساتم، د دې توغندیو دفاع به م وکوم. قاري صاحب زما غږ اورئ؟ بل قاري صاحب که دغه یو کار کړی وای دغه ولسي سړي ته زه وایم بېطرفه ته، دغه نن چې بغلان کې مظلومان په توغندیو په توپونو ویشتلي دي، پرون په غزني کې ویشتل، 10 ورځې مخکې په هلمند کې هم دا روزانه افغانانو کورونه په توپونه ولي. دا شروعات لږ صبر وکړه دغه توپونه که ټول راوړي یو دمې په دې پنجاب ور مخکې لږ زره توره به مو کي، مخ به یې مخسي، وبه مو وایي چې دغه د موږ خو مقابله وکړه. سوال هم دا دی، ګوره مبین صاحب مهمه نقطې ته تاسو اشاره وکوله، تاسو مهمه نقطې ته اشاره وکوله او موږ په توپونه ولې خو دغه توپونه راوله د خواته د پنجاب په مقابل کې ګوره دا د سیاسي مزدوران چې دي سیاسي روزل شوي ملیشې دا چوتپوندي ولس ته میړنې دي. ته چوتپوندي ولس ته میړنی یې چې کله د پاکستان توغندي راشي بیا ما ته چیغې وهې چې اوس طالبه تم هغه وکوه، تم د خاورې دفاع وکوه. په هغه وخت کې چې د ولس وژلو ته میړنی یې، په ولس دیسي توپونه ولې و د ولس په کور چاپې وهې، کمانډویان دې روزلې دي، کمانډویان یې بولې. دغه کمانډویان د لسو توغندیو دفاع نشي کولی، دا لس توغندي نشي دفاع کولی. او بیا نن الحمدلله محب ټامی تللی و، هغې ویلي و چې موږ به د دې غچ واخلو. غچ یې د چا نه اخلې؟ سبا ته به چېرته د یو افغان په کور چاپه ووهي، ښځې ماشومان به په شهادت ورسوي چې موږ د توغندیو غچ واخیستو. غچ که اخلي خو په سرحد در سره پراته دي، دا خو کوم په بله جزیره کې خلک نه دي پراته، دا خو ستا سره په سرحد پراته دي. غچ واخله ورشه په یوه پستی فایر کا، یو پستی یې ووله، 15-16 کسان به پکې ووژنې. یو دقیقه اجازه راکړه، د غچ همدا طریقه ده. که یو دقیقه اجازه راکړه قاري صاحب، که ته خپل ولس ته میړنی یې، خپل دا چاوتپوندي ولس ته میړنی یې او پنجابي ته کله چې پنجابي توغندي راولي بیا د ماته چیغې وهي چې طالب ته یې ولې دفاع نه کوي. قاري صاحب یو دقیقه ګوره، لږ صبر وکړه قاري صاحب. پوهېږي دا سوال په 2008 کال کې له کرزي نه سوی، په 2011 کال کې چې ته ولې عکس العمل نه کوې، هغه ورته ویلي چې زه چې عکس العمل وکړم اخواته هم پښتانه وژل کېږي. ښه اخواته پښتانه باید نه وژل شي، لیکن دلته په هلمند، بغلان، قندوز کې د پښتانه وژل شي. پښتانه ولې وژنې؟ ګورئ نوبین صاحب، پښتانه ولې وژنې؟ خو دا د کومې پوستې نه چې دا توغندي دا میزایل فایر کېږي، خو دې سره خو ته مخامخ په 100 مترۍ کې پروت یې. د کونړ په څوکو چې کوم ځای کې پاکستاني پوستې پرتې دي چې پوجیان پکې پراته دي، د همدې سره مخامخ په 100-200-300 مترۍ کې د اردو پوستې پرتې دي. نو ولې ضرورت بخښنه یو دقیقه ماته مسواک راکړئ. نو دغه دیسي توپونه چې ته دلته ولس کې ولې خو هماغه پوسته پې ووله، د ولس غچ او انتقام به واخلې. اوس وخت راکوئ را وروره مناظره مه کوه، سوال کوې سوال وکړه. خو دا یو سوال کوم، اوس خو افغان حکومت خو نه سخت بېطرفه ده ماشاءالله. اوس خبره دلته ده که نه، اوس خو تاسو 15% دعوه کوئ د خاورې، نو ولې تاسو د خپل د خاورې دفاع نه کوئ؟ سوال دلته ده، زه دا درنه سوال کوم. نو کړې مه ده، طالبان خو نړیوال پولیس نه دي که نه؟ یا ورته خو زه د امریکا او امریکایي جاسوسان درته ګونډه کړمه. نو هغه خو د ګونډه کړل که نه، هغه خو د ګونډه کړل، ګونډه شو. ګوره وروره مونږ الحمدلله، ګورئ ته که ځان ته افغان وایې، د امریکایانو د 48 هیوادونو ډالر د هضم کړل، دا د یو پاکستان مقابله ختم مو کوه، خدای دې ووهي.
دا یو پاکستان خو تم د صاحب فکر زه به درته یو شی ووایم ما هیوادونو سره لګیا یم د 43 هیوادونو سره لګیا یم دا ملت دا هیواد می ازادۍ ته نږدې کړی ده کله چې دا هیواد زه آزاد کم د CIA د مزدورانو او د CIA نه آزاد کم د غوی د منګولو نه وباسم بیا به زه څوک د نر زوی وبولم چې هغه د زما په خوره توغندۍ وار کی بیا به ګوره ته مخامخ ور سره پروت یې ته په سلمیترۍ کې پروت یې ور سره ته د توغندي ځواب نشي ویلی زه اصلا په هغه سیمه کې واکمني نه لرم چې ته په کومه سیمه کې ور سره پروت یې زه په هغې سیمه کې واکمني لرم ته د هغې ځای نه ما ته چیغې وهې طالبه ته ولې دفاع نه کوې او ته هلته مخامخ په سلمیترۍ کې ور سره پروت یې بله خبر ودرېږه ورور لږ صبر ګوره پوره تا ته ډېر وخت درکړه د طالب څه دغه 25% یې له تا نه ونیول او تی کله ګونډه کړلې او محکمې ته وسپارلې یا یې زندان ته ویوړلې هغه نه پس ټول د موږ شاوخوا ګاونډي هېوادونو کې د نر څوک پیدا سي په غلطۍ کې د افغانستان خوا ته په لیندۍ وارو کې چې سترګې ورته باسو جب کې ورته واچو موږ بیا تاسو غوندې موږ په تاریخ پرې ښایي هغه دروازه صبر وکړه هغه دروازه چې د طالبانو په وخت کې دوی کېنول هغه اوس هم په جلال آباد کې پرته ده هغه وخت چې زمریانو د وطن د ساتلو خو چې کله مې له د 25% نه ته خلاص کړلې بیا راسه ما ته ګوته ونیسه بیا ما نه د نړیوال پولیس رول زه اوس نه شم ادا کولی اوس 50 ملکونه دي ما هغه له ګریوان رانیولي دي او که ده خواته مې توجه ستا ټول رانه خوسې کېږي اول یوال هغه ښه ده چې وڅنډم لکه هغه ملاخ چې مرغه ونیسي او په دې پای کې وهي نو کله چې هغوی سره د موږ معامله خلاص وله بیا ډاډ او اطمینان درکوم بیا راشئ موږ نه پوښتنه کولی شئ یو دقیقه خو وخت راته راکړئ یو دقیقه وخت راته راکړئ قاري صاحب نه یو دیني سوال مې دی دیني سوال پوښتنه زه کوم دا تاسو چې دا دونه دا د امریکې پیسې هم خلاصې کړې هلته پراته دي هغوی ولې او ډاډ پرې نه کوي یاره ستا خو لسي سړی دی انجینر صاحب دغه ده سبحان الله خو د ولسې مزې پېژنم ته سره څنګه ولسې ودرېږه ګوره د چا شخصي حریم ته مه زمونږ ګوره تر اوسه تا ته څه نه دي وخت چې مونږ تا ته د امریکانو دلال نه وایو دلته راغلې د بېطرفه په نوم باندې د امریکایانو دلالي د پاکستان ګوډاګی نه ده ویلی نو خو ګوره بېطرفه وروره د پاکستان ګوډاګی ته ما ته ځکه نسي ویلی چې مستنطقین دي تا په حکومت کې راغله هلته د کابل ادارې ته ما ته ګوډاګی ځکه نسي ویلی چې اشرف غني د خپله ځان سره پیغلوټ جیجکیو ته ویوړلې ته ما ته غلام ځکه نسي ویلی چې بس حدود د کراس کړل نور وخت نه در کوم قضاوت د دولسو کې ته راغلې شخصي حریم ته دغسې بېطرفو خلکو افغانستان وران کړ هېڅ کله هغه څوک چې چا ویلې بېطرف یم طرف به یې یا به د طالب په طرف کې درېږي یا د حکومت دا بېطرفه یې بیا پکې له کومه سو دا خو نوی تنظیم جوړ سوی که څنګه بېطرفه څوک دي خو یا به امریکایي غلام او یا به نر غوندې د طالب تر څنګ درېږي له هرې کړنې نه به یې دفاع کوې د طالب په څنګ کې به درېږي تر څو د دغه خلکو نه مونږ انتقام اخلو دا بېطرفه څه شی سو دا کوم تنظیم ده بېطرفه معنا څه شی ده بېطرفه یم مبین صاحب ناوخت هم دی دغه دوه درې ملګرو نه دا کوم ملګري چې دلته په سټوډیو کې دا لنډ لړ یو سوال راواخلم نو بیا لایف بند کړو وخت مو پوره ده مهرباني نوبت بزمای هو مهرباني مبین صاحب انجینر صاحب قاری صاحب ټولو ته سلامونه وړاندې کوم د دې وکي شروع جوړ وایسته موضوع اړوند باندې خپل نظر وړاندې کوم هزار وخت مخالف نظر ما خو په ادبیاتو باندې د غیر وخت زما تکیه ز اس وخت په کلمات نه کوم مهرباني او ک نظر نه تیر موضوع اړوند باندې خو زما نظر دغه د په افغانستان کې چې څه روانه بدبخت د دې ټولو مسول چې د طالبانو په غاړه دی هغه وای بمبارین کیږي ک چاپی وهل کیږي ک سرک غاړه بمونه راخلاصيږي دا ټول مسولیت ځکه د طالبانو ته په خورا پراخه کچه باندې ولسی وړاندې حکومتونو مخکینی حکومت امریکایي حکومت اشرف غنی حکومت د صلح کړی دي او د کراتو باندې طالبانو په کراتو باندې چې د صلح رات کړی دا ورور تاسو خبرې موږ واورېدې نو تاسو طالبان د دې مسؤل ټول ارڅ مسؤل بولئ نو دا بس تاسو خپل شخصي نظر دی ما مخکې ویلی و چې اصلا
امریکایانو یا د امریکایانو رسنیو امریکایي مبلغینو پروپاګنچیانو هغوی دا یو کار وکولو چې د موږ ولس په ذهنونو کې په ځای د دې چې دلته اصلي سوال مطرح شي په فرعي مسایلو دا ولس مصروف ساتلی ده. اوس که چېرته چا نه پوښتنه وکوي چې طالب نه وای نو دلته به جنګ هم نه و. اوس سوال خدا نه دی، سوال خدا دی چې د امریکایان ولې راغلي دې خاورې ته او چا راوستل او څه کوي زما په دې خاوره کې. او بیا ډیره ساده او غیر معقوله خبره دا ده چې طالب د جنگ بس کړي نو امریکایان به ووځي. دا ګورئ دا خو دغه امریکایانو د امریکایانو مزدورانو دغه پروپاګند وکول، خو موږ تاسې عملا ولیدل دا ډیر یو غیر معقوله خبره ده چې امریکایان طالبان د جنگ بند کړي امریکایان به ووځي. امریکایان دومره ساده دلته نه دي راغلي، امریکایان په زور راغلي دي، په خپله خوله وایي چې د چا په خوښه نه راغلي یو نه د چا په خوښه د دې خاورې نه وځو، په زور راغلي یو په زور به وځي. امریکایان د عراق ته په زور راغلي وو، اوس د عراق پارلمان د امریکایانو د وتلو لایحه تصویب کړه. د عراق د لومړی وزیر چیغې وهي چې امریکایان د موږ د خاورې نه ووځي، ودې باسي که نه، عراقیان دې وباسي په خوښه، پارلمان دې وباسي امریکایانو. دا ګورئ دا ډېر یو د ساده خلکو خبره ده. او ما مخکې ویلي وو چې دوی هڅه کوي چې د اصلي سوال نه د خلکو اذهان په فرعي او جزئي مسایلو مصروف وساتي. یا وایرات کنه انتخاباتو ته ودرېږه، دا اسانه خبره، انتخاباتو ته ودرېږه، انتخابات وکوه. اشرف غني ویلي و چې زه طالبانو ته چیلنج ورکوم ما سره د انتخاباتو ته ودرېږي. نو ته ما ته څه چیلنج راکوې؟ نو چې ته ما ته 2,000 وټونه دي، خپله د 2,500 سفاره یې دم نه دي وړي. هغه خپلو خیاطانو ووټ نه درکړی، هغه ورځ مې خیاطان بیچارهګان هم ډارېدل و د کور نه راوتله، هغوی هم ووټ نه ده اچولی. دا کوم دی چې په ارخ کې راایثار کړي وو د هغې خلکو ووټ اچولی ده، 2-3 زره رایې دې وړې وي، نور تا ته رایه چېرته درکړې ده. زاهد افغان وروره لنډه پوښتنه وکولې ده، بیا ملي دسترخوان خو نوی جوړ شوی ده چې شروع شوی ده. دسترخوان قاري صاحب یقیني کار ډېر خرابه دی د دسترخوان سره، مهرباني وکړه زاهد. یو بله غوړه پروژه او غوړ قرارداد د مزیب هغه خلک وکوي چې هغه ستر جنرال مبین صاحب، انجینر صاحب، قاری صاحب، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله. وعلیکم السلام. مخکنی به طرفه چې راغلی و قاری صاحب دې ته خو وایم چې بیا هغه خبره تکراروم چې نرته ځان پورې دروازې ته ما مه څملوه، توپ و تیارې و ټانګ و رادار و 15 ملک له تا سره دي، زما نه دا هیله اوس مه کوه چې زه د سرحد نه دفاع وکړم. دا یوه قاری صاحب. بله خبره دا کومه چې مخکې مې هغه ویډیو ولیدله دغه خور کې چې کومه قضیه شوې ده چې د رسنیو اوس په لکړه کې ورکړې ده او وایي چې طالبان یې څه کړي دي، هغه د والي دفتر ته یې راغوښتې وه، هدف مقصد مې بل ځای د قاري صاحب لږ سره خبره رانغه کېږي، د والي دفتر ته یې راغوښتې وه، بیا یې چې دا به د رئیس جمهور سره ملاقات وکړي. دغه 18 کاله قاري صاحب په افغانستان کې یوه جبهه د اسلامي امارت په وړاندې د امریکایانو د کابل د ګوډاګۍ ادارې وه، بله جبهه دغې رسنیو د 18 کاله نیولې وه زهرجن تبلیغات یې قاري صاحب د ملت په وړاندې باندې وکړه. اوس زه دغه وایم یوه سزا چې اسلامي امارت څلور تلویزیون ته د قندوز په قضیه کې ورکړه چې هلته ډېر غټ تهمتونه ولګول، قندوز په فتحه کې طلوع تلویزیون ډېر غټ تهمتونه په طالبانو باندې ولګول، دروغ یې ویلې، هلته طالبانو بالکل سزا ورکړه. بله خبره دا کومه قاری صاحب چې اسلامي امارت به کله د دغو په وړاندې اقدام کیو، دغه خلک به په خپل ځای باندې کینوي چې دا 18 کاله دی زهرجن تبلیغات وکړه دغه ملت په وړاندې باندې، اذهان د خلکو خراب کړ. او قاری صاحب تاسو ته خو بهتره معلومه ده چې تبلیغاتي جګړه چې چا د اسلام په وړاندې د مسلمانانو په وړاندې کړې ده، د دین په وړاندې کړې، رسول الله د مکې په فتحه کې معاف نه کړ، معاف شوي نه دي. نو دغه خلکو په وړاندې به اسلامي امارت کله اقدام کړي چې دغه خلکو ته بالاخره یو تصمیم ونیسي چې دا نور د دې د تبلیغاتو مخه ونیول شي. قاری صاحب سوال مې دغه ډېره مننه چې وخت محترمه زاهد افغان صاحب الله دې اجر درکړي. محترمه ګورئ زه به یو ساده مثال درته ووایم. تا یوه قلعه جوړه کړې ده، غټه قلعه دې جوړه کړې ده، دغه قلعې ته دغه کور ته سپي هم راځي، نور حیوانات هم راځي، ته لګیا یې ځان دې مصروف کړی ده، یو ځای کې دې یو سپی راټینګ کړی ده، بل ځای کې دې بل سپی راټینګ کړی ده، بل ځای کې دې بل سپی راټینګ کړی ده، وهې کوتکې دي
او درزی ده او غپ و دپ ده دغه شیان دې شروع کړي دي. نو اوس دغه به د ستونزې حل وي، که د ستونزې حل به دا وي چې هغه د کور دروازه چې په کوم ځای دا سپی راننوځي هغه دروازه بند کړي. د ستونزې حل دا ده چې هغه دروازه بند کړي، دا سپي به ټول منع شي، دا به خپله بند شي. یا مثلا ته د یوې ونې لاندې پروت یې، هغه ونې ته هغه راځي، یو مارغه راځي یا یو حیوان راځي، تا په تکلیفي په عذابوي دی. نو اوس ته په دې نه یې قادر چې هر وخت دا مرغه د ونې نه وله دا دی. خو لنډه حل دا ده چې دا ونه کاټ که دا ونه دې بیخه ووهه. نو د ستونزې اساسي حل دا ده چې د CIA دغه روزل شوي جاسوسان، دغه روزل شوي رسنۍ، دا که چېرته موږ په یوه پسې ګرځو دا به ډېر وخت واخلي، د موږ وخت ضایع کېږي. موږ تمرکز باید په دې وي چې دغه واکمن ټیم باید د منځه یوړل شي. دا واکمن ټیم باید د خپو وغورځول شي. د ټولو بربادیو، د ټولو فسادونو، د ټولو فحشاو تر شا دغه ټیم ولاړ ده. که دا ټیم د خپو نه وغورځول شي، دا ټول فسادونه به د منځه لاړ شي. امریکایي اشغالګر دي چې دلته د ټولو فتنو زیږنده دي. موږ باید تمرکز د هغوی په وتلو وکوو، په هر قیمت چې وي، که په سوله وي، که په زور وي، که په هره طریقه وي. امریکایان باید د دې خاورې نه ووځي. امریکایان چې د خاورې نه ووتل، دا د کور دروازه به بند شي. دلته به بیا نه سپی راتلی شي، نه به په ژواک دغه تبلیغات کوی شي، نه به طلوع کوی شي، نه به شمشاد کوی شي، نه به بل کوی شي، نه به دا د CIA روزل شوي مزدوران بیا خپله اصلاح شي، خپله به سم شي. ډېر اعلی قاري صاحب. ملي دسترخوان مهرباني وکړه، ډېر په زړه پوره جواب. ملي دسترخوان. سلامونه تاسو ټولو ته، لیدونکو ته، کتونکو ته مننه د وخت راکولو نه. قاري صاحب دغه پرون یا نن چې کوم شهیدان شوي دي، دوی ته جنت فردوس، بازمانګانو ته د زړه صبر باقي دی. الله موږ د داسې نه وساتي. دغه خو ګوره کله چې دا میډیا ته وخیږي، خلک خبرېږي. دغه د 18 کاله دا قتلونه روان دي کېږي په دې کلو کې. دغه د ښار خلک، دا د ولسوالیو خلکو ته د مسلمان فکر نه کوي، د انسان فکر نه کوي، چې د دوی صرف هغه خلک چې ښار کې مري هغې ته انسانان وایي. نور چې په دې اتحادو کې په ولسوالیو کې شهیدان کېږي هغوی ته دوی نه حسابوي. دا خو یو میډیا ته راوځي، داسې محلونه دي چې هغې کې نه تلیفون شته، نه میډیا شته. روزانه دا غلامان خلک شهیدانوي په دې هغه کې. دا د یو هغه. او بل سوال مې دا دی قاري صاحب، لکه تاسې وایي چې موږ اپه ملي مسقط دغه دولت که بدلېږي، دغه دولت که بدلېږي، دې کې خو بعضې خلک دي چې زښته ډېر د دې. قاری صاحب محترم، هغه ویډیو که واچو کوم درمند سوځېدو، ځکه وخت مو وروستۍ شېبو کې ده، تر څو ټول ولس دغه ویډیو مو هېر نه شي. رښتیا ده، بالکل. زموږ همکار هغه د ویډیو چې طالبانو کوم درمند سوځولی، هغه ویډیو دې راواچوي. سبحان الله، د غرب مزدورو رسنیو موږ به د تاسو د هر سپین سترګۍ په مقابل کې درېږو. د موږ همکار د سټوډیو نه مو هیله دا ده چې الله مو عزت وکړه. خیر. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د دښمن تبلیغاتي پاڼو د لوګر د مرکز د سرسنګ سیمې د اوسیدونکي مجاهد مصطفی انځورونه خپاره کړل او ورسره یې په یو نامعلوم ځای کې د سوځېدلي درمند انځور هم خپور کړ، چې ګواکې دا د ملکي خلکو درمند و چې د همدې مجاهد له لورې سوځول شوی دی. دا چې حقیقت څه دی، په همدې اړه د الاماره سټوډیو همکار له مجاهد مصطفی سره مرکه کړې چې ستاسې پام ورته را اړوو. السلام علیکم ورحمت الله. قاری صاحب محترم، که ته موږ ته ځان را معرفي کړې. وعلیکم السلام ورحمت